د روغتیا وزارت د حکیم الکوزي درمل معاینه کړل او پایله یې خلکو سره شریکه کړه. دا چې دا درمل څنګه دي ویډیو کې حال کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. روغتیا وزارت د حکیم الکوزي په درملو کې سموندلي اعلان وکړ. د عامه روغتیا وزارت چې د حکیم الکوزي د کرونا وایرس ناروغۍ لپاره جوړ کړي درملو نمونه یې وړي، تر لابراتواري ارزونې وروسته یې د هغو شیانو نومونه په ډاګه کړل چې په یادو درملو کې موندلي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د حکیم الکوزي درملو کې د لابراتواري معایناتو وروسته اپین، مورفین، پاپاویرین، کوډین، نوسکاپین، انیتوم، ګراویلیونس او پیمپینلانیزم مواد پیدا کړي. خو یاد وزارت بیا دا نه دی ویلي چې دا درمل ګټور دي او کنه، او نه یې هم دا څرګندونه کړې چې د حکیم الکوزي درمل جانبي عوارض لري او کنه. تېره ورځ د هغه بنسټ مشر چې د حکیم الکوزي درمل په وړیا ډول خلکو ته ویشي په خپله مرکه کې ویل چې دا درمل 50% تاییدوي. سردار محمد همدرد په خپله مرکه کې زیاته کړې چې ما ورته وویل یا یې مطلق رد کړي او بیا یې تایید کړي. د یادونې وړ ده چې د حکیم الکوزي ادعا لري چې د کرونا وایرس ناروغانو لپاره جوړ کړي درمل هیڅ جانبي عوارض نه لري او زرګونو خلکو ته یې ورکړي چې ورسره رغېدلي. اوس هم په زرګونه خلک د حکیم الکوزي د دغه درملو ترلاسه کولو لپاره د هغه کلینیک ته ورځي. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ منندوی یم. تر بیا ښې چارې.